یو سوال دی دجال څومره موده به دی دنیا کې تیری احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دجال ذکر کړی دی دجال پیدا شوی شته خو پټ دی نو یو د دجال پیدایش دی یو د دجال ظهور دی چې ښکارا کیږي به کله او څومره موده به ښکاره وي پیدا خو دی احادیثو کې راغلي دي په یو جزیره کې په زنځیرونو باندې تړلی شوی دی او شته خو ښکاره کیږي به کله او څومره موده به ښکاره وي نو احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لږ شانتې ذکر د هغې کړی دی په آخره زمانه کې په مدینه منوره کې به امام مهدي علیه الصلاۃ والسلام پیدا شي پیغمبر علیه السلام د امام مهدي ذکر وکړ چې د هغه نوم به زما په شاني محمد ابن عبدالله نوم یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان دی د پلار نوم یې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان دی او بل دا دی چې نجیب الطرفین سید دی د دوانو طرفونه د مور د طرف نم سید دی او د پلار د طرف نم سید دی محمد بن عبدالله د پیغمبر علیه السلام د مور نوم آمینه دی او د امام مهدي علیه الصلاۃ والسلام د مور نوم آمینه دی پیغمبر علیه السلام چې دا ذکر وکړو نو یو صحابي ورته وایي یا رسول الله داسې ښکاري لکه چې تاسو به دوباره را ښکاره کیږئ را پیدا کیږئ نو پیغمبر علیه السلام ورته وخاندل وایي نه زه دوباره نه پیدا کیږم غرض دا دی چې دا به زه نه یم دا به بل څوک نو امام مهدي علیه الصلاۃ والسلام به مدینه منوره کې پیدا کیږي او هلته به د خلافت اواز وشي چې مونږ یو خلیفه جوړو نو د ټولو خلکو اتفاق په پدې وي چې امام مهدي دی چې دا مهدي چې دی نو دی مونږه خلیفه جوړ کړو نو دی به تیرو تختی مکې مکرمې ته چې ما څوک خلیفه جوړ نه کړي دا نیکان صالحان خلک چې وي دوی مشرۍ ته نه خوشحالېږي چې زه د امیر المؤمنین جوړ شم زه د امام او خلیفه جوړ شم نو دی به مکې مکرمې ته راوتښتي نو هغه خلک ټول او بیا د دنیا د اطرافو نه نیکان خلک دا به مکی مکرمه ته لاړ شي او الته چې دینو د په لاس باندې او بیعت وکړي د به د بیت الله شریف دیوال ته ډډه والی او خلق پرازي او د په لاس په بیعت کوي او دی به امام وګرځي د دو عمر په دغه وخت کې 40 کال د 40 کالو په عمر کې دی به امام شي امیر المؤمنین بشي د مسلمانانو مشر بشي بیا به دې ځای د مدینه منورې نه هجرت وکړ مدینه منورې ته د مکې مکرمې ته راغی او د دې ځای نه به بیا د جهاد په نیت باندې بیت المقدس او شام ته ځي چې شام ته لاړ شي بیت المقدس ته مسلمانان به ورسره په لار به ورسره نور خلک ملګري کېږي بیت المقدس کې د سار د مانځه ټیم به اقامت په وشي د مانځه دپاره د سار د مانځه دپاره به اقامت وشي نو چې اقامت وشي نو په دقه ټیم کې لا جمع به نی ولاړه چې حضرت عیسی علیه السلام به د بیت المقدس په مناره باندې راکوشي نو عیسی علیه السلام به راشي نو امام مهدي به مخکې کوي مانځه ته چې ته د سار مانځه ته مخکې شه هغه به ورته ووایي چې ته امامي او ته چې ډېر ستا د اقامت چې شوی دی نو دا ستا دپاره شوی دی نو ته مخکې شه لمونځ وکړه نو امام مهدي به مخکې لمونځ وکړي او عیسی علیه السلام به ورپسې لمونځ وکړي دلته به دواړه یو ځای شي په دغه ټیم کې به دجال ظهور شوي دجال به راښکاره شوي او په دغه ځای کې په بیت المقدس کې باب اللد یو ځای دی هلته به
عیسی علیه السلام سره نیزه وي او په هغه نیزه باندې به دجال ووي او مړ به کی. یعنی غرض دا دی چې دجال د دینه مخکې ښکاره شوی دی او د به د دنیا چکرم وایي. د هغه د مقابلې دپاره الله حضرت مهدي علیه السلام او عیسی علیه السلام را پیدا کړل، را ښکاره کړل. د احادیثو نه داسې یو ځای بل ځای نه داسې معلومیږي چې تقریبا دجال به 2 کاله په دې دنیا کې وخت تیروي. اندازه داسې ده 2 کاله، داسې صراحتا ذکر نه دی راغلی، خو چې د امام مهدي او د عیسی علیه السلام او د دوی د حالات سړی وګوري نو اندازه کیږي چې 2 کاله دا به دجال په دې ځمکه باندې وي. مکې مکرمې ته او مدینې منورې ته نشي داخلې دی، نور به دې برق رفتار تیز رفتارۍ سره د ټولې دنیا چکر وي او خلک په ورپسې وي. د خلکو مور پلار به راجمدي کوي، بیماران به جوړوي. اول به د نبوت دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم، د هغې نه وروستو به د خدایۍ دعوه وکړي چې زه خدای یم. خو بیا په شام کې په بیت المقدس کې باب اللد یو ځای دی، هغه ځای کې به عیسی علیه السلام په نیزه باندې ووایي. وایي کله چې دی عیسی علیه السلام وویني نو وایي دی به داسې ویلی شي لکه دا مومبتۍ چې ویلي کېږي، داسې به د دا بدن ویلی شي، ختم به شي. او په نیزه باندې به وایي عیسی علیه السلام به خلکو ته نیزه وښیي، وینه به پي ورته وګورئ چې ما دجال مړ کړ. نو دغسې تقریبا د اخري حالات دا په آخره زمانه کې به وي. بیا د عیسی علیه السلام د عدل او د انصاف هغه حکومت پی 40 کاله، هغه به ډېر د عدل او د انصاف وختي. د هغې نه وروستو مسلمانان به ختم شي، صرف کافر به پاتې شي. نو بیا به د هغې نه وروستو الله پاک چې دی نو قیامت راولي. دا اخري حالات. خو دغومره دجال متعلق سوال شوی، تقریبا دغه حالات دي مختصر شان. الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدای زموږ ټول شرعي حاجات پوره وګرځي، مردگان د اهل اسلام مو بخي، بیمارانو تم شفا ورکي. حاضر جمع څه شرعي حاجات دي، الله دې ټول شرعي حاجات زموږ پوره وګرځي. په ټولو مسایلو باندې دې الله موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. سنت کوي خدای وبخښي.